د پاکستان د ISI استخباراتي شبکې دا دستور منل چې د ما دښمنان چې په افغانستان کې دي دا ټول راته وځه په راځه د وطن خرڅول باندې چې دې سرحد ته سړی راورسېږي نو ته بیا هغه ته وایې چې دا د کور معامله ده دا د کور معامله ده. ما همیشه تاسو نه مشوره غوښتله په ټولو لویو جرګو کې ما تاسو نه مشوره غوښتله بیا یې تاسو نه مشوره غواړم چې څه کوئ وطن پنجابي ته ور تسلیم کو که ور تسلیم نه کو د پنجابیانو غلامان سو وطن تجزیې ته پرېږدو ډیورن لاین واخلو او مو دریاب ته ور واچوو خپل کور کلی وران کو بچیان پرېږدو چې اوبه یې یتیمان سي او اوښکې راسي او زموږ خویندې میندې در په دره سي او ژوندي پاتې سو او د دغه رقم ژوند څخه آیا هغه مرګ چې وقار ولري چې معنویت ولري چې اسلامیت ولري چې افغانیت ولري 100 کرته نه 1000 کرته نه میلیون کرته شرف لري که نه لري پاکستانیان چې ګویا موږ ته وخت او شرایط لږ مساعد راغلی دی نو موږ به په ټول سپېڅلتوب سره هر څه سرته ورسوو مګر زه تاسو ته دا اطمینان درکوم دا ډاډ درکوم نو دا خو ما پرېږده چې د افغانستان یو وړکی ژوندی وي چې یوه جنکۍ ژوندی وي او یوه بیبي دلته ژوند وکړي او د خپلې ګېډې څخه افغان زامن منځته راوړي دا وطن به څوک د پښو لاندې نه کړي موږ هغه ورځ چې مبارزه شروع کړې ده په مبارزې باندې مو خپل سر مو په خپل لاس کې نیولی و او د وطن په دفاع کې سر کېږدي